نو عزیزانو دو سیزونه دي چې الله تاسو پرې خېده نو خدای تاسو پرې خېږي، تاسو د خدای هېری. اوس بل ورځ راسي ما پسې خلق دي راځي دلته په کوواټ روډ باندې وای دغه لګېدلې ده څه بلا ده سرکش ده که سرکس ده سرکس لګېدلې او سرکس لګېدلې او جی سرکس لګېدلې اسلام په خطر کې ده سرکس لګېدلې اله اسلام په خطر کې د کاکشالو خلق راغلي دي سرکس لګېدلې جی اسلام په خطر کې. مال اسلام خو په میټرو سینما کې په خطر کې ده، اسلام خو د کابلای په سینما کې په خطر کې ده، اسلام خو په شمع سینما کې په خطر کې ده، اسلام خو په فردوس سینما کې په خطر کې ده، اسلام خو په هر بازار کې په میوزک سنټرو کې په خطر کې ده، اسلام په اوس موت کا کوه ده او پکې خدای خبر چې نور سي جړاګان به غړيږي راغړيږي په دغه کې اسلام په خطر کې شو. اله شرکش لګېدل اسلام په خطر کې نو مال د یری رانیز دی کېدم نه بل سو کې راولېګل معلومات یې را مخامخ کا چې ما پسې سره راځي چې اسلام په خطر کې د سرکس لګېدلې دی. اول خدا پته وکړي چې د دې سرکس اجازه چا ورکړې ده، دا اجازه په ځان ستاسو صوبې سربراه ورکړې. ٹھیک شو دا اجازت ستاسو صوبې هغه سربراه ورکړې دی چې کوم هغه خلکو منتخب کړي چې پرون تاسو ووټونه ورکړي دي هغه بیا ووټ غلا ورکړي. زیاده مور میړه پسې ګرځي کنه چې څوک هم پاس کړي دی په الیکشن کې ما سره څه کوي. الکه څوک چې چاله ووټ ورکړي خو مشر جوړ کړي ها ما پسې تل راځي مالم څه ووټ راکړي زه ستاسو وزیر ما ستاسو لیډر ما هی رکشي پرون غټېدای چا د پاره او سرکس راغېدل په اسلام په خطر کې دی. مال ډېر اسلام په خطر کې نه سم کار دی. هغه وخت کې اسلام په خطر کې نه چې تاسو په لارو کې ناستي او ډولکې در سره یو په پردي واده کې روان یې او په لارې د پاسه غډېږي. دا ټول د ډمې ځامن په لارې سواره غډېږي نه. ابل اور درې لارې زما مخې ته تیرې شو په درې واړو الکان ناستو ودونه په کې لاندې خځې ناستې وي او ډولکې په کې غږېدو الکان پاس په لارې د پاسه غډېږي. وای واده جنجو اکسیډنټ شو په کې دوم رمړ شو الله دې د سیمړ کې چې په سره کو ډيري د مړو پراته د سې د ځن طلاق قوم خدای تبا کی دا څه د سړي ځامن خزه زمونږ ګورا لونه زمونږ ګورا زامن زمونږ ګورا مونږ ته وګورا دا څه بنی آدم مونږ ته ولو ګورا چې دا مونږ سال جوړ کړي د اسلام په جامه کې او د اسلام په خلقو کې. نو عزیزانو عرض میں داو چې دا یو ټکه پړولی کوي چې سیلاب په وطن راشي د کلی خیر غواړه، چې په کلی راشي د کور خیر غواړه، او چې په کور راشي نو د ځان خیر غواړه. په وطن سیلاب راغی نو یا الله زما کلی باندې مراړه، په کلی راغی خدای زما کور بچ کی، په کور راغی بیا د ځان خیر غواړه چې خدای اوس ما بچ کی. نو زمونږ زامن سیلاب اغستی دي، خزې را لاغستی دي، لونې را لاغستی دي، د ځان خیر غواړئ د ځان. دا ستاسو نیکه دا ملک نشي راټینګولی. ستاسو تمام بازارونه د کنجرتوب او د ډمتوب ډیپوان شو که نه شو؟ تمام بازارونه هر یو بازار ته چې ننوځي د ډمتوب ډیپو دی. بیا دا د سټمارې زامن مازیګر چې ګورې د ویډیو کیسټ به اغستی او روان به کور کې به د شپې نن راته سوات نه چا ټلیفون وکړو وای دلته یو مولا تقریر کړی دی چې دا شب جمعه چې تبلیغ والازي دا پکې لا چا کړی دا ما ته په قران او حدیث کې وخایي. اوس سوات نه راته چا ټلیفون
نو مالغه مولا ته وای چې هغه کور دی وران شه چې ته پکې اوسې هغه کور دی وران شه د جمعې شپه خو په پاکستان کې د لعنت شپه د جمعې شپه خو د ډمتوب او د کنجرتوب شپه نو که یو سړی داسې ځای ته لاړ شي چې چېرته الله الله کېږي په هغې ستا کور ولې ورانېږي بیړه دې غرقه شي تا د سړي زامن دی که ښه کار ته ځیم مونږ دې بیا نه پرېږدو نو عزیزانو عرض مې دا و چې د بېدینۍ سیلاب د هر چا په کور ننوتی حدیث کې راځي چې د آخر زمانه په فتنو کې به جاذبیت مقناطیسی کشش به پکې یو سړی به دا وایي چې زه د فتنې نه ځان بچ کوم خو فتنه به ځان ته راکاږي نو دا آخره زمانه ده ته به د فتنو نه ډېر لرې لرې کېږي خو فتنې به دې ځان ته راکاږي نو خالص د ځان بچ کولو کوشش کوئ نه ملک بچ کولی شي د دې قوم د لاسه نه کلی بچ کولی شي نه وطن بچ کولی شي دا د خدای په عظیم قهر اخته قوم دی د سړي زامن به نه رحمان بابا وی چې په صابون به سپینه نه کې عبدالرحمن په صابون به سپینه نه کې عبدالرحمن اشړای چې د وړای اصلي تور دی د شړای فطرت چې توري کمنو نه صابون په ومګیم سپینیږي نه زمون فطرت او خمبیر پلیت او مردار دی مونږ د حرام نطفه پیدا یو کم پلارانو شپه او ورځ چې حرام خوراکي حرام لباس او داغي نطفه چې کم بچي پیدا شي اپ په خطیګه حرامي وی کني هغه نه بته د سړی توپ تما کوي دا آینده نسل اوس ګوره کنه دا لکان سکي دوی سال جوړ کړي زه خو چې دې ته ګورم یعنی دا لکان به آینده د دې ملک د پاره سکي خزو ته ګوره دا سال دی سهار راته چاوي اخبار کې لیکلي دي چې پلاني بایسکوپ کې دغه ډېر لوی رش دی او ټیکټ پبلک کې ملاوي هلکه زما څه کار دی ته ما ته وایه چې ګناه د چا ده دا جماعت آباد ولې دی چې مزګزار ورته راځي کدی جماعت له مزګزار نه راځي نو سپي به پکې ګرځي که نه خبره ده بایسکوپونو بد ولې وی بایسکوپ خو د یو چار دیوالی نامه ده او د یو کیمرې نامه ده چې پکې فلم چلی د بایسکوپ ګناه خو نه ده ګناه خو د دې رزیل قوم ده چې دا زی ورته ولي په دې بایسکوپونو کې بس پو غپلې که دا قوم ورته نتلی یعنی تر دې پورې مال خلک راغلي دي و یاره جی یو جمعه خدا مو وایي دا بایسکوپونو کې ټیکټونه په بلیک خرڅي ما ته مال سو وایم چې یعنی ارزانې کوي ودلې و بچیا په خبره نه پوي اوس ما ته وایي چې ته په جمعه کې ووایه چې دا ټیکټونه په بلیک ولې خرڅېږي د بایسکوپ دومره د سړیتوب نه دا قوم پاک دی چې هلکه دا ملا دی دته څنګه دا خبره زه وکړم ښه که ودونه یې وي اوس شو الحمدلله ستاسو دوا ده زه خو په زندګۍ کې د چا واده ته تلی نه یم او خدای مې دې بوزیم نه او کارډ چې راولېږي هغه کارډ چې کوم باندې د ډمو فوټواني ای ما ته هم راوړي او دومره سړیتوب پکې نه چې دا ملا دی دته دا کارډ ولي نو عزیزانو عرض مې داو چې تھرو آؤٹ معاشره ستا د ملک چې د پلیته او مرداره ده تھرو آؤٹ په افغانستان کې اور بل دی اور
هغه له چې کوم غوړي او چینی زی په هغه څه پابندي لګېدلې و دا پته ولګوي چې هغه ورځ پابندي ستا د صوبې سملای ولی لري کړه منډي لګېدلې و منډي دا ستا سملی ده دغه جورس تیریږي دغه پخوانو بزرګانو په خبرو مې ایمان مضبوطیږي چې زاغان کې ناسته په سر د سروي تو تیان تلان دې د ځان ویرونه کوي زاغان کې ناسته په سر د سروي تو تیان تلان دې د ځان ویرونه کوي رزیلال پاسی عبدالعظیم په شریفانو اعتراض نه کوي زاغان کې ناست په سر د سروي تو تیان تلان دې د ځان ویرونه کوي رزیلال پاسی عبدالعظیم په شریفانو اعتراض نه کوي نن زاغان هغه مرداري چې خوري هغه ته وي سروي هغه ونی ته وي چې دا په دې باغونو کې نه هغه خطلې وي داس هغه ته سروي وي نو مردار خورون کی د سروي په سر کې ناس چې کم توتیان دي اته دلان دي د ځان ویرونه زاغان کې لاست په سر د سروي تو تیان تلان دې د ځان ویرونه کوي رزیلال پاسی عبدالعظیم په شریفانو اعتراض نه کوي رزله د زمانه نن په شریفانو باندې تنقیدات شریف هغه خلق دی چې د چا ژوند ټول دین دی رزیل هغه خلق دی چې د چا ژوند ټول فراډ او دوکا او دمتوب او کنجرتوب دی دا رزیلان دي چې د چا ژوند دین دی دا شریفان کنه دا نن شریفان یو غوبلن خطه دی چې په صوبه سرحد کې وزیران ډیر شو دفتری نشتا پرون مې یو وزیر کتوز پولیس لین ته اس اس پی ته تلو ما یو الک کارو چې مې کته وزیر اس اس پی ترا وزیر اس اس پی ته وزیر را وته په خړ سیلاب یو جنډا پیړه پیدا او دا فشکې تیرا کوش ما ته ځان پټ وزیر د ټول صوبه سرحد وزیر دی اس اس پی د یو ضلع دغه دی وزیر د اس اس پی دفتر ته وزیر د ای سی دفتر ته وزیر د مجسټریټ دفتر ته وې دفتر نشته وزیران غریبان هم دسي ګرځي مال ولی نشته دا دغه نو دا کونسلران د چواړیانو جمعداران چې ا کونسلری خو ختم شوی دا دغه دفتر خالی دی په دا کوڅو کې لیکنه د بالا مانای کې میوشته دغه کې کینه وي کني جمعات کې چرته کینه وي دا لاکه فیصله خو بکې نه اندازه دمر غوندي صوبه ده دانه آمدنی نشته دانه هغه له 15 وزیران په یو وزیر 15 لک روپۍ میاشت خرچ 3500 کی وای څه په شود بودی کنه خدای هم نور په سیلاب وړي کوي څوکي एक करोड़ 75 लाख خدا کہہ رہا نمونزو کی چیزا حساب ہم نے 1 लाख 1 करोड़ 25 लाख का 1000 लाख तुम 16 ग्रेड के
1 करोड़ 75 वाओ 1 करोड़ 75 लाख रुपए पे दुई खर्च दे कई च कार च دا پیسې والا پیدا کوي څو دلته مونږ سره یو نئی دکان دی چې هغه لا چرته په مړو ژوندو کې څوک لشل روپے ورکړي دا نئی توپ دکان دی پاغه کې 80 روپے وګټي لس دولس کسه د کور دی ورون دومره ګډه بیگا اور پسې صاحب انکم ټیکس والا رااله چې پتا 750 روپے ټیکس لګیدل ولا نو مال راوځه چرای وستو بس سړی غریب ته خو مې څونه ویلې مال د 10 ګنا تاسو خدای هلاک کمال چې هلاک شي څوک چې د ټیکس لګولو قابل دي په دې صوبه سرحد کې داسې خلک شته دي چې یوازې د غیب په ټیکس باندې نیمه صوبه چلی هغه له نږدې نه ورته نږدې چرته مورمړې پلارمړې خوار سپیره دا بګوري صاحب دا خو ډېر انکم دی سپیټرانی چې دا سپیټران خدای هلاک کچا مونږ مالت تراغله زمون کورې کته رجی دا مال ورځه چې ټیکس راولېګلو هغه ټیکس افسر پسې وراله مالدازان دی روخ پکار دی کنه زبر د یو کور ټیکس ورکوم په پاکستان کې والله کې ورک یا به زمنه ورکوم یا چې زه درته څوک هم هغه نه به علي نو هغه نه مخکې زه ورکوم بجلی بیلونه وګوره یو ورځ زما بل لیټ شي یو ورځ نو لینمن راځي بجلی کټ کوي ٹھیک ده او راشي چې درته وخم په کلونو بل نه داخلي بجلی بلیږي ایر کنډیشن یې په چلیږي خو چې چرته زور راشي میټر کټ کی په بل نامه ولي ټلیفون حال دې داسې دی یو ټلیفون بل 1 लाख 1.5 लाख रुपए لب جبوشي هغه ټلیفون کټ شي په مغزه کې په بل نامه ولیک بس ماما خبر اخلاص ده کدا با خپل خو مزه کاوه او کدا بابا خپل کور دې د غپلار مران او دې وخت کې معاملې د ابا علاج کړي خدای مرور سوا په خیر د بابا خپل بیړی دی غر کړه نو عزیزانو عرض می داو چې الہ درابطه او د تعلق ذات دی دا غ رابطه او تعلق دی پرېخه دی او د انسان رابطه او تعلق دی اغسته دی انجام خپل ګوره لګیای چې انجام دې سکی نور بخپل انجامونه ګور مریضانو ګور اسپیټالونو ګور دوايانې وګور دوايان هغه زمونږ یو ماشوم بیمارو یو ستن په 214 روپے یو ستن ډاکټر صاحب مبارک ورته وستنی لیکي اوس دا وستنی چې دی د 1400 روپو 1500 روپو جوړیږي دا چې غریب سړی ته وړي کې دا غپلاري غستې شه ماشوم بمړ کی دا سه بمړی رامړی که خیری په هسپتالونو کې اوس په ځان خو پويږي نه په واده ټیم کې تاسو په ځان نه پويږي په الیکشن کې تاسو په ځان یو ټیکټ ګرانی او کا کې 60 ګرانی او کا د غیر ما خو زه خو ورور پکې نه ما خو د څه خبره نه ده چې ما کړی نه ده د څه کنزل نه ده چې ما کړی نه ده دینه مخکې مې وسه ها کدا سر پرې کول مې وس شو کپار سرک مې درته د سرونو ډیریونه خودل زبر د سړی زوی زما وسني زسوکم او دا چټ راغله چې زنه صحیح مسلمان شه ما چندر راته مونږ دې زړونه تنګ یو ته په کلابل راغلی
واخر دعوانا انو بیان استاسو په مخ کې دا الله جل جلاله د نوم د معنا را روان دی. چې لفظ الله چې دی دا په اصل کې الہونو او د الہ معنا چې دا هغه جمهور اهل لغتو حیران کن کړي چې د الہ معنا دا اوس الہ چې د په دې کې اعلال شوه دی نو الہ نه الله جوړ شوه. معنا دا ده چې د الله لفظ معنا دا حیران کن. اوس به حیثیت مسلمان او به حیثیت عقلمند اور سړی ته دا الله په دې کائنات کې سوچ پکار دی او فکر پکار دی. ہر شی تک قتل پکار دی. نو ہر شی ته چې ته ګورې نو حیرانېږي به. هر شی اوس لنډ غوندې وګورئ دا ونې نه دي ونې مثلا د ام ونه ده یا لوچه ده یا بټنګ ده یا نشپاته ده یا مڼه ده سیب ده دې ونه ته ګوره دې ځمکې ته چې سړی ګوري نو حیران شي چې دې ځمکې نه دا بوټی راوویستو څنګه. اوس د دنیا کارخانه چې شیونه جوړای خو په ماشینرو یې جوړای کړي ماشینونه یې او دای دی ونه نه د دې ځمکې نه دا بوټی راووتو څنګه. بیا دی بوټي کې پانی پیدا کړي په دې پانو کې بیا ګلونه ونیول هغه ګل نه بیا میوه جوړه کړه اول وړی بیا غټي بیا په خکی بیا ول رنگ ورکی بیا پکې خوګواله ترشواله وغیرہ وغیرہ دا واچي تاسو کوي. بیا تاسو وګورئ د سپرلی په موسم کې د میرو ته چوزي نو په دې پټو کې بوټي شي او په بوټو کې بیا قسمه قسم ګلونه. اوس دا بوټي چارو وستو لاندې نه جوړ چا کړو بیا پکې پانی چا جوړ کړي بیا پکې دا ګل څنګه جوړ کو بیا دې ګل کې دا دومره خسته رنگ چا واچولو. اوس انسانی عقل دا الله دې تخلیق ته بالکل حیران شي کنه. نو دا الله معنا دا حیران کن چې داغه ار یو کار چې دی هغه سړی حیران کی چې خدای دا وشو څنګه. اوس ایو بزرگ ہوئی چې هر چیز سے ہے تیری
کاریگری ټپکتی. اے الله ستا د هر شي نه یو خاص کاریگری معلومیږي. دی بوټو کې وګورئ، او دا دروازې وګورئ، دا پکی وګورئ، دا درای وګورئ، دا لوډ سپیکر وګورئ، دا به ترکان او بي مستری نه چانه دي جوړ کړي. الله د دې کائنات د تخلیق او د جوړولو عرش په خپل دی. عرش د اسمان جوړولو د پاره څوک ګلکاران راوستیو، چا ولا شټرینګ کړو، چا ولا سیمټ راوړیو، چا ولا سریه راوړی و. دا دومره عظیم چته پچا چولې دای چا چولو خو هغه وخت کې د څه شي وجودم نو ہر چیز سے ہے تیری کاریگری ٹپکتی، یہ کارخانہ تو نے کبرائے گاں بنایا. دا دمرا عظیم کارخانہ دا دے کائنات چدا دا اللہ ابس نہ دا جوڑا کړي. دا دے سغرض او سغرض څه دی؟ غرض قرآن په خپل ویلې چې دا ونی، دا بوټي، دا ګلونه، دا بلډینګونه، دا زمکه، دا اسمانونه، دا ستوري، دا نور، دا سپوږمۍ، دا ټول سيزونه د دې د پیدایش غرض څه دی؟ غرض قرآن په خپل ویلې خلق لكم ما في الارض څه دی؟ خلق لكم پیدا کړی دی الله لکم تاسو د پاره څه شي فل ارض جميعا په دې ځمکه کې چې دا سدي الله وی دا ټول ما تاسو د پاره پیدا کړ، ټول تاسو. کدا ونه ګوري، کدا میوجات ګوري، کدا غنم ګوري، کدا جوار ګوري، کدا اوربشي ګوري. او سزیدانو دا بتا سو منئ چې کم شیخ خدای پیدا کړی باغی کې څه خاص خوانده چول. او زه مزه ما ته وګوره 2 کال وشو ما غوخه نه ده خوړل، ما ته خنه ده 2 کال ما غوړ نه دی خوړلی، غوړی نه خورم، د شپې زه روټۍ نه خورم. د اوربشو اوس یو ډبل روټۍ غوندې راوتی دي په 6 روپۍ او دومره بنډل کی، هغه درې 4 ورځې کی په 6 روپۍ د اوربشو. هغه یو 2 پیسه د شپې زه خورم. هغه خوان چې کوم د اوربشو په هغه پیس کې دی والله العظیم کاغه ماته د غنمو پر روټۍ کې ښکار. بیګا مې سوچ کولو چې د اوربشو پیس مې خوړو چې دې کې د خوان ولید مال دې کې د خوان زکه دی چې بیبي عائشه رضی الله تعالی عنها یو ورځ لګیا و د غنم وړه غغل او جړلې. نو ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ پیرانه وته او تپوسی تیو کو چې ایو شیء یبکی کی څه شی دی جړی بچیا ولی جاړي زکه چای پلارو ورته پلار زکه جاړم چې نن د خالص غنم او اڑا غم لګیایم. کاش چې نن رسول الله صلی الله علیه وسلم ژوند دی او د دې خالص غنم اوړو روټای خوړلې وی چې ولی هغه چره د غنم روټای نه وخوړلې. ویل پلار په خدای مې دې قسمی چې ما 9 کال هغه سره تیر کړی دي، په 9 کال کې هغه د خالص غنم اوړو روټای نه د خوړلې. اوربشي به ور سره بیا په دې اوربشو کې چې کوم تاثیر دی عمر لبدي خېټه نه خرابيږي. عمر چې د اوربشو روټای خوري عمر لبدي خېټه نه خرابيږي ځکه چې دا پیغمبري خوراک دی.
زما عزیزانو د خدای هر یو شی چې دی هغه کې څه خاص خوند او حظ خدای پاکه چولې نو خلق لكم ما فی الارض جميعا نو چار کله دا ټول کائنات تا د پاره دی اوس ګوره کائنات ټول تا د پاره دی د دې ستورو څه کار دی د دې سپوږمۍ څه کار دی د دې نور څه کار دی د ستورو ډیوټي دا ده چې په دې ونو کې څومره میوجات چې دي په دې کې دا خوند او رنگ چې دی دا ستوري اچي خوند او رنگ پکې دا اچي بیا دا میوه په خی نور بیا یو خاص اعتدال تراولی چې د شکول قابلی شي دا بیا سپوږمۍ دا کار کوي نتیجہ سره وتا نتیجہ دار ہوتا کہ سارا جہاں تیرے لیے سارا جہاں تیرے لیے اور تو خدا کے واسطے ټول جهان تا د پاره ټول جهان خدای وای په خپل ذات مې دې قسم وی چې دا نورم ستا په ډیوټای کې دا سپوږمۍ ستا په ډیوټای کې دا ستوریم ستا په ډیوټای کې دا زمکم ستا په ډیوټای کې او الله دې راته معافي وکړي خدای وای چې زوم ستا په غم کې زهم د چا په غم زم ستا په غم زکه چې کوم مالک ټول کائنات ستا د غم د پاره جوړ کی او ستا د خوشحالۍ د پاره جوړ کی نو دا جوړون کی مالک هم ستا په خوشحالۍ کی نو چار کلا سارا جہان تیرے لیے دا ټول جہان تا د پاره دی او تب چا د پاره تب د خدای د پاره ارش تا د پاره دی خو تب د بل چا د پاره نه تب زما د پاره دیکھو ګوره په دې خبره خدای خبر پويږي کنه پويږي خو سړی کور جوړ کی کور څه د پاره جوړي کورونه مشته کنه کور جوړ په کور کې بورچی خانه جوړي نغره جوړي الماره جوړي ها ها سړی تباری د دې کور مالک بیا سو کی خزای مالک ہے سړی ځان ته نه وای چې زه کور والا یم کور والا خلق خزه ته وای د کور مالک بیا خزه اوس ته پیمان وایا چې تا دا دومره عظیم کور جوړ کو لکونه روپۍ دی په ولا ګولې د دې خزه د پاره او کدا ستا خزه سبا بل سره پرتای پکټ کې دا کور به ته دی لور کې وای چې تا کور خزه لا جوړ کو نو دا خزه بچا د پاره دا بتا د پاره ٹھیک شو او کدا خزه چې دا تا ولا کور جوړ کړي دي کور ولا تا جوړ کو پرتب بل سره نو یا بزانولي یا به دا خزه ولي کنه به ولي ٹھیک شو نو چار کله ټول کائنات خدای جوړ کړي تا د پاره دي او ته پروت د خدای د دشمن په غیږ کې چې هغه شیطان دی نو تا به د کائنات مالک خدای وګرځي تعالی به خدای بیا جنت درکې تعالی به خدای بیا خپل کور درکې تا به خپل دوست غني کتاب هغه زه ته ورځي لکه د خزه مازغه په ټوپه کالوځي
چې د کور د مالک پرې دی او ته د پردي سړي په غېږ کې کېنې نو د ښځې مازاګر چې پاکستان کې خو دا فرق شوی دی پاکستان کې خو چې څومره بنگلې ورته جوړي کې چې ګورې د شپې په بنگله کې بل سړی ځان سره کېنو اوس خو په سرک وګرځي په سرک رړۍ ګړي دي چې چا ونیوه د هغه ده هغه شرمول خو نه دي که پناه په خدای د شپې په 1 بجه د بایسکوپونو سره ودرېږئ او لږه تماشه وکړه کم دله چې ګورې ښځه به هم روځي د سلیمان او دی به هم روځي ښځه یې بایسکوپ له بوتلي نو زما عزیزانو ټول کائنات تا د پاره دی او ته د خدای د پاره که ته د خدای د پاره نه شوې نو خدای ستا نه دی خدای تا سره تجارت کړي خرید او فروخت کړي قرآن وای ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم الله وای ما تا سره بیع کړي دا بیع می کړي دا ستا نفس او ستا مال دا ما غسته ستا نفس بم زمای او ستا مال بم زمای او دا غي په بدل کې می خان یا الله چې زما نفس او زما مال تا غسته دي ها جی تا غسته دي نو بدل کې دي سره کړی نو الله وان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنه ستا نفس او مال ما غسته دي او په بدل کې می جنت درکړي دیکھو وګوره او د لفظ جنت په ترجمه پويږي اوس د دې ګیرو ډېر رواج شوی دی د هلکانو هم ګیري پرېښي ګیرو نه کېږي ماما دغسې ګیري په دې پټو کې واخم ډېر ولاړي خبره د ګیرو نه ده په دې هم سوچ کړی دی چې الہ ولی الہ الله ولی الله دی لفظ جنت ته جنت ولی وی سوچ همیشه په هغه شي کوي چې د هغې ور سره مینه محبت وي خوښي نو د هغې هغه ان او لن معلوم کوم شي سره چې د سړي مینه نه وي نو د هغې ان لن به څه معلوم جنت مونږ به تشه دعا وکړو چې خدای جنت ورکړي مړي دعا وکړي خدای ته واړه جنت ورکړي خاص په دې قبر باندې مولیان وایي چې کوم لږ وړ غوندې مړی سخات مات پکې ډېري دعا وکړي چې خدای ته واړه جنت ورکړي هلکه ته واړه دی چې درته ورکړه بیړه دې غر کشه مونږ به کوم خوازو خبره ده خو اته جنت دی او اته واړه تا په 10 روپۍ دې خانه خراب ته ورکړه نو مونږ به کوم خوازو دا عقل دی دی خو ګوره د عقل پستر ګوړاندې د عقل پستر حضرت عمر هغه سړی و چې د هغه د مرزا مطابق به قرآن نازلېده پړه کې به چې ستیر شو همغسې به قرآن را حضرت عمر ډېر لوی غیرتي و ډېر لوی غیرتي په کومه ورځ چې اسلام راوړو ټوله مکه د کفر په اور کې پرته وه او د توره راویسته او د کعبې په خوا کې ودرېدو ویل واورئ د کعبې سردارانو رؤساو د نن تاریخ نه زه مسلمان شو که کړت چا وکړو د دې تورې نه به سر وباسي ابو جهل غوندې خبیث هم ناست و کړت یې د یارې نه شو حضرت عمر هغه غیور انسان دا حضرت عمر چې څه وخت کې مړ کېده نو خدای ته څه وایي چې یا الله لا لی ولا علی لا لی ولا علی خدای ما چې په ژوند کې څه کړي دي څه غواړم نه خو چې راته څه ونه وې الله خو زه خو څه مونځ کوم خو جنت غواړم هورې غواړم روټۍ غواړم او دا غواړم او دا غواړم عمر فاروق وای نه لا لی ولا علی خدای نه جنت غواړم نه بنگلې غواړم نه حورې غواړم نه غلمانان غواړم خو چې راته خالي څه ونه وی چې پرې مې دی
دا ایمان پیدا خدای ته واړه جنت ورکړي دعا وکړي خدای جنت په آرام کې نه جنتونه کم ځای دي جنت ته وګوره د پاکستانیانو دی بوتاړونو ته وګوره د دې دی مخونه ته وګوره کدی قوم کې غیرت وې او دې قوم کې ایمان وې کما خزا چې د خپل مور او د خپل رور نشي هغه خزا د ملک کې دی شي ها کې دی شي نن په پاکستان کې د ملک وزیر اعظم وګوره مور د خپل میړه قبر ته نه پرېږدي اورور سره چال دی مور سره چال دی اورور سره چال دی دا ستا د ملک سربراه ده او کروڑونه خلق ورپسې کروڑونه مونږ هم ورته دعا کوو یا الله د سری شونډې نری غاړه تازه تازه لارې مونږ هم ورته دعا دې بوتاړونو ته ګوره او جنت ته ګوره په قبر چې دعا کوي دا دعا کوي چې خدای چې څه ورته ونه وي مهرباني په وکړه ته واړه جنت ورکړي دعا وکړي ته واړه جنت ورکړي دا سی یو غپ دی یو مخول دی یو ملکی رسم دی او رواج دی بیا که خیال هم کړی په دې دیرو باندې خلک ولاړی ا د مړي وارث داسې لاس نه ونیسي رضا د خدای ده نو چې رضا د خدای نه دا خندیر به مړ کېده او د خدای رضا و مردار شو کړ رضا د خدای رضا د خدای کې دا چل نه رضا د خدای کې دا چلی ځان ورته خې جستا مړي تراغله تیر ورځو کې یو جنازه کیو امرګره ماته وی چې راځه کنه چې دا مړي زوی ته ځانو خې الزما څه کار دي ځان ورته خې ته ورته خې کړ زه هم د مړه ضروري مسلو ملو نخکار زیلی دلې هم ته ورته ځانو خې وی چې رضا د خدای ورته کوم د خدای رضا و چې دا بوک قسم به واړو ور مرداري د خدای رضا و نو مړی موم غر کړي او ژوندۍ موم غر کړي تبا په خدای قسم چې دا څومره عمر هم تیر شو او د دین یو په کروڑ زیات تیر شي نو خاورز به په پاکستان کې نه ګور ژوندم تنگ دی خو ګورئ خدای وی ومن اعرض عن ذکری فان له معیشة ضنکا چا چې زما د ذکر نه اعراض وکړو ما نه مخ واړولو زبد هغه ژوند تنگ نن ستاسو ژوند تنگ دی کنه بلکې ځان خو پرېږده د بادشاهانو ژوند تنگ دی نن ستا د ملک صدران او وزیر اعظمان په اور ولاړ ذهنی پریشانی او عذاب په نازل دی چې سبق کی قران هم پرېخې دی خدای تاسو پرېخي قیامت کې به در سره څکو قیامت کې به څکو قیامت کې بم د قبر نړاندر را پاسو نظر بم نه لګي او قبر نه بروي او ملک بسور تنوري تبوي یا رب لما حشرتني اعمى خدای زه دې روند ولې را پاسول وقد كنت بصيرا زه خو بناو ما سترګې مې وی دنیا کې الله به ورته څوي كذلك اتتك آیاتنا فنسيتها كذلك اليوم تنسى زما قرآن او زما قانون در تراغله او طاهر کړو نو كذلك اليوم تنسى الله وی ونن تم زما هیر نو تاسو نن د خدای هیر یې هیر غمخوارم نشتا کم خلق چې تاسو غمخواره غنل ا مرتبه ته ورسېده اوس در باندې متیازم نه کوي اصلي غمخوارم پرېخه دې هغه هیر کړی نو بیاړم غر کړ غمخوار خو تاسو بنده غنلو کړ خدای هم نه غنلو چې خدای هم نه غنلو غمخوار بنده غنلو بنده لاړو مرتبه کې کېناستو په در باندې متیازم نه کوي او اصلي غمخوار دې پرېخه دې نو اصلي غمخوار ته هیر کړ
تماشې کوي د ځان چې کیږي به در سره نور څه. اوس خلک مانه تپوسونه کوي دا زکات میاشته او زکات څنګه ده. زکاتونه مکاتونه کم ځای دي. زکات په کم مال کې کیږي په دې پوي. په هغه مال کې زکات کیږي چې کم په پوډرو غټلې شي. په هغه مال کې زکات کیږي چې کم په شرابو غټلې شي، چې کم په چرسو غټلې شي، کم په اپیمو غټلې شي. په هغه مال کې زکات کیږي چې چا بایسکوپونو کې بلو پرنټونه چلوري او زکاتونه ورکړي، ویډیو گیمونه چلی او زکات ورکړي، بیلیټونه چلی او زکات ورکړي، میوزک سنټرې چلی او زکات ورکړي. دا زکات ته یا په دې مال کې زکات کی دی. خو وګورئ د غلو ډېرې چې پروت یو من غل دی او ته په سل من صابون هغه غلو ویندي، غل به ټول ختم شي خو پاک بشي. دا زکات لفظ اصل کې پاکوالی ته وایي. نو زکات خو هغه مال نه بوباسي که روپۍ کې ټیډي پیسې سره ګړبړي پکې نو په زکات به پاک شي. او چې ټول مال د غلو ډېرې اب پاکيږي پس. نن د جواره پړونه چې څوک چلی هغه زکات وباسي. تاسو خیال مونږ یادو نن د سود د زکات سیستم چې کوم حکومت راويسته ده د بانکونو نه 2.5% کټوتی چې کم کیږي سالانه دیتم زکات وایي.